الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما خوږو طالبانو ورونو، انشاءالله سبق به شروع کو. خو د سبق شروع کولو نه مخکې زه به تاسو ته د کتاب د شروع کولو طریقې باندې یو څو خبرې وکم، او همدارنګې چې کوم د ګروپ قواعد او ضوابط دي په هغې باندې به یو څو خبرې وکم. نو محترمو طالبانو ورونو، هدایت النحو دا د نحوې په فن کې یو ډېر اهم او ډېر فایدهمند کتاب دی. ډېرو مدارسو کې دا کتاب ماشاءالله تدریس کیږي او ډېرو طلباو ته فایده ترېنه حاصلیږي، خو متاسفانه بعضو ځایونو کې ما په خپله لیدلی دي چې د کتاب کم حقه نه تدریس کیږي او طلباو ته هغه فایده ترېنه نه حاصلیږي چې کومه دوی ته پکار دی. نو محترمو طالبانو ورونو، زما په کتاب کې 100% دا کوشش وي چې په دې کتاب کې کوم قواعد دي، کوم د نحوې علم پروت دی، زه به ډېره توجه په همدغه ورکوم چې طلباو ذهن کې د علم نحوې چې هغه کومه ډانچه دی هغه کیني، چې کوم زواید مباحث دي، قیل وقال دي، هغو ته به زه ډېره توجه نه ورکوم. فلهذا چې کومو طلباو ذهن ته دا خبره رانشي چې مثال خبره فلانکي ځای کې خو په دې ځای کې دومره اعتراضات شوي، یا مونږ فلانکي ځای کې دلته دومره اعتراضات ویلي وو او دلته مو دا اعتراضاتو ته سره اشاره ونه کړه. نو نه، ما تاسو ته اوسنه خبره صفا کړه چې زمو اکثره طلبا همدغې د وجې د نحوې نه محرومه شي، هغوی په قیل وقال پسې لاړ شي چې هغه کوم هغه د نحوې بحث دی، د نحوې کومه علم دی، هغه دوی ذهن ته رانشي. نو زما به 100% دا کوشش وي چې زه د نحوې مباحث تاسو ته وڅېړم چې کوم کتاب کې کوم عبارت پروت دی، کوم متن دی، دا تاسو ته واضح کم. او بل ضروري خبره به دا وي انشاءالله هره دویمه ورځ به اجرا وي، چې نن مو سبق کې کوم قواعد ووې، کوم سبق مو ووې، سبا ته به په همغه سبق کې انشاءالله الرحمن د قرآن نه، د احادیثو نه، همداسې د فقه کتبو نه، همداسې عام د عربي کتبو نه به په هغه مباحثو کې مونږ انشاءالله اجرا کوو. زه به تاسو ته قرآني مثالات هم وړاندې کوم، د احادیثو مثالات به هم وړاندې کوم. بیا به تاسو کې کامیاب طالب العلم هغه وي چې ما ته همغې قاعدې په رڼا کې د نوره مثالات پیش کړي، نو زه به پوه شم چې دا طالب په سبق پوه شوی دی. نو د کتاب د تدریس طریقه به دا وي چې زه کوم سبق ګروپ کې واچوم، نو هر طالب العلم به ځان سره یو نوټ برابر کړي، دا سبق به یو ځلې واوري، 2 ځلې واوري، 3 ځلې واوري، ده نه علاوه د ده خوښه ده چې بیا اوري او که نه، کم از کم دا طالب العلم دا سبق دی باید 3 ځلې واوري. هغه نه بعد دا د سبق خپله خلاصه ولیکي په خپلو الفاظو کې، په پښتو کې لیکي، اردو کې لیکي، که په عربي کې لیکي. دسه به ده ته ډېره زیاته فایده وشي. ټولو نه لویه فایده خو به دا ورته وشي چې دا سبق به ده په ذهن کې ډېر زیات ښه مضبوط پوخ کیني. بله فایده به دا ورته وشي چې دی به په خپلو الفاظو کې دا سبق ولیکي او ده سره به د یو ښکلی نوټ جوړ شي
چې بیا دی 10 کاله بعد هم دا نوټ ګوري ده ته به ټول سبق په سکندونو کې یادېږي. او بله فایده به ده ته دا وشي چې دا فایده به ده ته په ضمن کې وشي چې دا به یو ښکلی مضمون نویس جوړ شي. ما خپله د تحریر او د تصنیف دوره کړې ده، نو هغه کې همدا اصول دي چې تا ته یو مضمون دیر کي چې په ده باندې خبرې ولیکه. نو موږ به روزانه تاسو ته انشاءالله نوی نوی مضمون دیر کوو، په ده باندې به تاسو خپلو الفاظو کې خلاصه لیکوئ. په میاشت 2 میاشتو کې به انشاءالله اتا قلم هم روان شي ورسره. دا د ما د سبق اصول دي انشاءالله چې کوم طالب العلم خپل هغه ولیکي، نوټ ولیکي، دی به په ګروپ کې هغه عکس اچوي، باقي نوره مزید څه به نه اچوي. چا په ذهن کې څه سوال وي همغه سوال به دی ګروپ کې د وایس میسیج په شکل کې کوي، او که چا لیکلو په شکل کې هم سوال ګروپ کې اچوی شي. بله خبره ضروري دا ده محترمو اوریدونکو چې فضول سوالاتو نه به ځانونه ساتوئ. ما خپل وخت خرابوئ، ما د مو وخت خرابوئ، ما د نورو طلباو وخت خرابوئ. هغه سوال کوئ چې هغې سره طالب ته فایده وشي، هم تاسو ته فایده وشي، هم چې بل طالب هغه سوال واوري هغه ته هم فایده وشي. او بله خبره دا چې یو سوال کوم ملګري کړی وي او هغه سوال ستا په ذهن کې هم وي، نو هغه سوال د بل طالب بیا نه کوي، بیا ګروپ کې ډېر هغه رش غونته جوړ شي، ملګرو ته تکلیف کیږي، ما ته خپل هم تکلیف کیږي. ځکه ماشاءالله 2 ګروپه ما جوړ کړل د هدایت النحوه، یو ګروپ کې هم 2,500 نه ډېر کسان دي، بیا نوره نه ځایېدل، بیا مې هغه دپاره بل جوړ کو، هغه کې هم 200 ته خبره رسېدلې. نو ما ته ملګرو هم وویل چې دا به دې ډېر مصروف کي، ما انشاءالله الله به توفیق راکړي، الله به هر څه حل کړي. نو نحوه به زه تاسو ته انشاءالله عملي شکل سره تدریسوم، په پریکټیکل په شکل سره به زه تاسو ته تدریس کومې. تاسو ما سره لږ محنت وکړئ چې تاسو حوصله افزایي وشي، تاسو استقامت وکړئ، نو انشاءالله تاسو ته به خپله په میاشت کې معلومات وشي چې موږ ته په دې درس کې څومره فایده وشوه. زما په سبق کې به دا خبره نه وي چې بس صرف عبارت د وضاحت یې وکم، څوک پوه شو پوه شو، که پوه نه شو پوه نه شو، بس مخکې به ځو. نه، عبارت به چې ما کوم تاسو ته ویلی، کومه قاعده مې درته ویلی، کوم قانون مې درته ویلی، سبا به هغه قاعده هغه قانون کې به مونږ انشاءالله اجرا کوو. قرآني مثالاتونه، احادیثونه، فقهونه، نور عربي کتبونه چې دا اجرا پکې وشي، تا ته بیا د سبق معلومات کیږي چې نحوه اوس چاته وایي. نحوه صرف د بیانونو کتاب نه ده چې بس بیان پکې وشي او خبره ختمه، نه، دا اجرا غواړي. صرف او نحوه که څوک وایي چې زه بغیر د اجرا نه زده کوم، دا هسې خپل وخت خرابوي. نو موږ به انشاءالله ډېره توجه اجرا ته کوو. باقي نور څومره د ګروپ شرایط وي هغه به وخت سره نور هم مونږ وایو انشاءالله. او ګروپ کې ملګري کوشش کوئ چې د یو بل ډېر خیال وساتوئ، د مذاق نه د ساتیرۍ نه ځان وساتوئ. کوم ملګری خدای نه خواسته ګروپ کې شرارت جوړوي، ګروپ کې خنداګانې کوي، یا ګروپ کې داسې بې ځایه اعتراضونه کوي، نو هغوی ته به مونږ اول کوشش کوو چې په شخصي کې په پرایویټ کې میسیج وکړو چې ګوره ملګریه تاسو طرف نه دا شکایت دی، خپله اصلاح وکړئ. که هغوی بیا هم خپله اصلاح نه کوله، بیا به مو هغه ته ګروپ کې میسیج کوو چې دا ملګری ته مشکلات دي، ټول ملګرو ته د وجې تکلیف دی، دا دې کوشش وکړي چې خپله اصلاح وکړي. که بیا هم هغه خپله اصلاح نشوه کولی، بیا مو مجبور یو چې هغه ګروپ نه خارج کړو. نوره وخت مطابق به انشاءالله زه څه قوانینو ضرورت پیدا کېږي یا به زه وړاندې کوم. او بله ضروري خبره دا ده
چې زه خو خپله لندن کې یم نو مو او د پاکستان وخت کې ډېر فرق دی 5 ګنټې فرق دی نو زه به انشاءالله ګروپ کې خپل تقریر د لندن 12 بجې اچوم تاسو به 4 بجې وي چې ما څنګه تقریر واچولو ګروپ کې نو 1 ګنټې دپاره به تاسو ته اجازت وي چې چا ذهن کې څه سوال یې ګروپ کې کوی شي بیا به 1 ګنټې نه بعد به زه ګروپ بندوم څوک به څه سوال مال نشي کولی هر چا چې څه سوال وي به زه ورته حل کوم انشاءالله او سبا ته به زه طلباو ته د ما تقریر نه مخکې هر یو طالب به خپل نوټ چې کوم لیکلی وي هغه نه به ښکلی تصویر وباسي او ګروپ کې به شیر کوي چې کله زه سبا تقریر وکم چې هغه مې ګروپ کې واچوله نو هغوی ته به زه وایم چې خپل تقریرونه څه کوئ ګروپ کې شیر کوئ نو انشاءالله نن دپاره همدا بس دی سبا نه به کتاب افتتاح کوو وما علینا الا البلاغ الحمد